سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ښیم د نسخ خط درېیمه نه بلکې څلورمه برخه. د نسخ خط څلورمه برخه د سین مرکبات دي. دې کې به موږ تاسو دوه توري سره یوځای کوو، یو به سین او بل به ورسره نور توري. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. کله چې سین لیکه، سین اسانه ده. سین الف، اول سین الف ته دا رقم ته مو لیکه، دا ګول بوزه پورته، دا بیرته داسې راوله، دا بیرته دې کرښې باندې سیده راوله، دا همداسې جیګ بوزه، دا د سین الف شو. بل چې د سین بې ده، همدا رقم ته یو غاښ ولیکه، دا بیا بله مو لیکه، داسې بله مو لیکه، درېیمه مو لیکه. دا به ډبل راځي، دا به نري راځي. دا بیا بره نه شروع کړه، همداسې بوزه دې کرښه باندې سیده بوزه، لاندې ورته یو ټکی ورکړئ، دلته ورته دوه ټکي ورکړئ، درې ټکي ورکړئ، هغه بیا نور تاسو کار ده. دا د سین بې. بل چې د سین جیم ده، سین جیم هم دا رقم ته نور ساده سین ده، صرف دغسې سین لیکئ، نور هماغه مفرداتو کې چې کوم رقم ته توري ویلي دي هغه رقم ته لیکئ. ګوره سین جیم. بل چې د سین دال ده، سین دال هم چې کله لیکئ ساده سین هم ولیکئ، دا رقم ته سین، دا ګوره دا داسې بوته، دا داسې راوله، دا به له دې نه لږ وتی، دا به لږ ډبل راځي، دا د سین دال. بل چې د سین ری ده، ساده سین هم دا شانتې ولیکه، ګورئ سین او بل نور هماغه ځان ته یم چې کوم رقم ته لیکل هغه هم دا شانتې لیکئ، سین ری. بل چې دا سین سواد ده، سین سواد هم چې لیکه هماغه ساده سین ولیکئ، دا رقم ته ګورئ، قلم ته ګورئ، زه چې رقم ته قلم کوم هماغه شانتې تاسو هم قلم کوئ، سین سواد. دې خوا نه ساده سواد ولیکه داسې، دا بیرته دغه شانته راوله، داسې له دې نه دې وباسئ، دا ځای داسې راوله لکه مرکباتو مفرداتو کې هم چې رقم ته لیکئ، دغه جیګ وي، دا به لږ ټیټ وي. بل سین توی ده، سین او توی او سواد یو شی ده، داسې ګوره دا رقم ته هم که لکه سواد غوندې داسې بوزه، دا بیرته ټیټ راوله، دا داسې بوزه، بیرته الف له بره نه را شروع کړه، دغه منځ نقطې نه لږ لاندې همدغه ځای کې الف راښکته کړه، سین توی. بل چې د سین عین ده، سین عین هم داسې ولیکه، دا ګوره دا بیرته لکه د جیم غوندې دا رقم ته راوله. بل چې د سین فی ده، سین فی هم دا رقم ته ولیکه، نور دا جیب یې داسې ده لکه د بی غوندې، سین فی. بل چې د سین قاف ده، سین قاف او فی دومره فرق سره نه کوي، صرف اخر سر کې فرق کوي. ګوره دا ځای لکه واو غوندې هم داسې راوسته، دا لاندې بوزه داسې، دلته پاس سر کې ورته دوه ټکي ورکړه، سین قاف. بل چې د سین کاف ده، یو کاف دا رقم ته راځي، دا رقم دا به یې لږ وړوکی کړي، دلته خپله حمزه ورته ورکړه. بل سین کاف دا رقم ته راځي، زور والا لامبو ته داسې، دا بیرته داسې بوزئ، دې ځای نه قلم بیرته شروع کړي، داسې راولئ، دلته د کاف حمزه ورکړئ، سین کاف. بل سین لام ده، سین لام دا رقم ته لیکل کېږي، د ساده سین الف هم ولیکه، ګوره هماغه سین الف ده، دا بیرته شروع کړه، داسې شاته یې راوله، دا ځای داسې که ورته لکه د قاف دغه سر، دا رقم ته کې، دا سین لام. بل چې د سین میم ده، سین میم هم چې لیکه هماغه ساده سین ولیکئ، دا ګوره سین میم ده. بل چې د سین واو ده، واو قاف یو ده، سین او قاف او سین واو، ګوره دا ځای داسې که لکه د قاف غوندې، دا ځای نور داسې راوله لکه د ری غوندې، سین واو. بل چې د سین هې ده، سین هې هم داسې ولیکه، دا ځای نور داسې راوله لکه شپږ غوندې، ګوره داسې شپږ دې ولیکه، دا ځای بیرته داسې که، دا رقم ته دا ځای بیرته داسې بوزه، څو درې هېګانې تقریبا هم دا شانتې راځي، دا دی سین هې. بل سین هې ساده هم لیکل کېږي، دا رقم ته ساده سین دې ولیکه لکه الف غوندې، دا داسې جک الف غوندې، دا داسې راوله، دا بیرته دې ځای سره سیده که، دا هم دې ځای نه داسې ورته بوزه، سین هې. بل چې د سین لام الف ده، سین الف هم داسې ولیکه، دا رقم دا سین الف شو، سین الف هم ولیکه، دا ځای بیرته داسې کوي لکه د ری یا د واو دغه ځای، د دې ځای نه الف کوږ راولئ، ورته لږ ډول ورکوي، دا ځای پنډک ورته ورکوي. بل چې د سین یې ده، سین یې هم دا رقم ته ولیکه، دا ګوره سین یې. یو بل سین یې چې دغه اوږده یې ده،
دا رقم. نو دا د موږ د نن ورځې درس که چېرته مې ویډیو خوښه شوي حتما در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ.